چې دې کې خو شک نشته چې دا سخت الفاظ مناسب نه دي، لیکن دغه کار د صحابو نه شوی، دغه کار د تابعینو نه شوی. د هغه وجه دا ده چې عالم کله یو ناکاره او بدکار وویني نو دا د ایمان علامه، دا د ایمان جذبه چې هغه ته غصه ورځي، نو خامخا به داسې غیر مناسب چې مونږ ته او تاسو ته غیر مناسب ښکار داسې الفاظ به د خولې نه وځي. دې کې شک نشته، خو دا به د ایمان جذبه وي، دا به بېادبي نه وي، دې ته څوک بېادبي نشي ویلی. دا د ایمان جذبه ده او دا د خپل د هغه کراهیت د دې عمل سره د هغه اظهار ده. لکه قرآن کریم کې الله پاک د دې خلکو مثال بیان کړی کنه. کوم عالم چې په خپل علم عمل نه لري، الله پاک ورته وایي مثله کمثل الحمار، او بل ځای کې راځي مثله کمثل الکلب. د چې کله قرآن حکیم کې الله پاک داسې الفاظ دی او چا په حق استعمالوي، نو که دا بېادبي نعوذ بالله بیا قرآن کې ولې دا بېادب الفاظ راغلي دي؟ دا هیڅ کله بېادبي نه ده، او دا یو قسم د دې بیکار او خراب عقیدې او عمل سره یو قسم دغه د کراهیت ده چې دا بد ګڼي، او د هغه سره یو قسم حساسیت ښيي. همدارنګې ابن عباس رضی الله عنه بخاري شریف کې دا واقع ده چې نوفل بکالي ته ویلي چې دا ای دی الله دشمنه. یو وړکۍ مسله ده چې دا موسی علیه السلام کوم چې په قرآن کې ذکر ده، د خضر علیه السلام سره برګرتیا کړې د هغه استاد پاتې شوی، دا هغه موسی د بني اسرائیلو ده که موسی ابن میشا ده؟ نو نوفل بکالي ویلي چې دا موسی ابن میشا ده. ابن عباس ورته په غصه شو چې الله دشمنه دروغ مه وایه، ګوره تابعی ته د الله دشمن ویلي. همدارنګې سعد ابن معاذ او سعد ابن ابو عباد دغه، نو هغه چې هلته په غصه شو، هغه ورته ته منافق یې. هغه د افق واقعه ده مشهوره چې کله پیغمبر علیه السلام په مسجد کې غږ وکړ، نو سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده